د سپوږمۍ تر کلي. ترکلی خبرونې قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. دوستانو بیا هم په دې خبرونه کې تاسو سره نن د مینې او جګړې ناول دویمه برخه شریکوم. تر پای شیبو را سره اوسئ. ټول پټی یې وخوړ، تیله مړ بولې. که زما منې وینې یې ځمکې ته مه پرېږده. د رود له خوا ډزې غلې سوې. د سړک له غاړې یو تن چې لاسونه یې پورته نیولي ول د دوی لوري ته رامنډه کړه، خو د شا له خوا پر ګولۍ ولګېد او ځای پر ځای ولوېد. یو بل له ټانک نه ځان راواچوه او مخامخ د جیبه په لوري منډه کړه. له هرې خوا پرې د کارتوسو باران جوړ سو. هغه د وښو په منځ کې ولوېد او دا نورو هم ورپسې منډه کړه، خو څوک عمله نه و تللی چې ځای پر ځای ولوېد. اوس نو یوازې له یوه ټانک نه ډزې کېدلې. ملک او در محمد ورو ورو ځانونه ټانک ته ورنږدې کړل. څو شېبې وروسته له ټانک څخه لمبې اسمان ته پورته سوې. دوه کسه په وښو کې پټ ول، د جیبې له بېلې غاړې پورې وتل. له کوچنۍ کلا څخه پرې ډزې وسوې، خو لکه چې ور ونه رسېدل. دواړه د ختیځ په لوري په منډه وسول. ګل مرجان د کلا دروازه ځنځیر کړه. بریالی د کلا دننه له دروازې سره نږدې کوټې ته ننوت او ګل مرجان په یوه منډه د کلا په کونج کې د بام زینو ته ځان ورساو. د زینو لاندې د تراکتور زوړ ټایر په دواړو لاسونو پورې وواهه او هلته ځای پر ځای کښېناست. شاوخوا یې وڅارله. د کوټې له ماتې کړکۍ څخه د بریالي په اشاره پوه سو. زړه نازړه په زینو پورته سو چې د بام سر ته ورسېد. شاوخوا یې وکتل، د پټېدو ځای یې تر سترګو نه سو. په پورتنۍ زینه کې غلی کښېناست. له لاندې نه بریالي ورباندې غږ وکړ: برج ته ځان ورسوه، بې غیرته، برج ته! ګل مرجان د بام پر سر نظر ورځغلاوه. برج یو بل پسې د قطار بامونو په پای کې د کلا په بل کونج کې و. ګل مرجان له ځان سره فکر وکړ: عجب سړی دی، فکر کوي چې اوس هم قمندان یم. دا غوی نه پوهیږي چې د کلا تر بل کونج پورې قطار بامونه له څومره خطره ډک دي. بس په پولیس سره تېرېدل دي. که په دې کوټو کې یو کس وي بیا؟ خو چې خپل ځای ته یې وکتل، تر بامونه هم خطرناکه ورته ښکاره سو. ځان ته یې خندا راغله. راپورته سو. په بام یې منډه واخیسته. د دریم بام پر سر یوې نسبتاً لوړې مورۍ ته یې ځان ورساوه. څو شېبې د مورۍ تر څنګ کښېناست. د کلا منځ یې تر نظر تېر کړ. په یوه منډه یې ځان برج ته ورساوه. بریالی د کادانې بام ته پورته سو. د کلا له دیواله یې شاوخوا وڅارله. په سړک د پوځي کاروان د ځینو وسایلو لوګي پورته کېدل. ورنه یوازې په وسایطو بلیدل، بلکې شاوخوا په نورو ځایونو کې هم لوګي او لمبې تر سترګو کېدې. د دوی ترڅنګ په کوچنۍ کلا کې هم اور بل و او لوګي یې هوا ته پورته کېدل. بریالی چې په زینو کښته کېده، ګل مرجان ته یې غږ کړ: ډزې به نه کوې، زه هم درځم. بریالی د کلا په کوټو کې داسې په سړه سینه ګرځېده لکه چې خپل کور یې وي او له اوږدې مسافرۍ وروسته بیرته ورته راغلی وي. په دالان کې د تناره سرپوش ایسته کړ. تنور تود و. تور خیرن چایجوش په یورو کې ښخ سوی و. داسې معلومېده چې د کور خاوندان به څو ساعته د مخه له کوره وتلي وي. د کلا په دیوال دوه کوترې ناستې وې. سرونه یې له ویرې جګ نیولي وو. غومبر یې نه واهه. بریالي د کلشنکوف د میل په څوکه د بلې کوټې قلف والوځاوه. په کوټه کې یوازې صندوق ایښی و چې دواړو زلفو ته قلفان پراته وو. توشکې هوارې وې. څو بالښتونه له خپلو ځایونو بې ځایه سوي وو او د توشکو په منځ پراته ول. په کونج کې بستربند خلاص سوی و.
دوه بړستنې قات په قات پکښې ایښې وې. پورته په تاخچه کې له سپینو وړیو څخه اوبدل سوي سور دسترخوان ایښی و. بریالی موسک سو، ژر یې پرانیست. ډوډۍ پکښې نه وه، یوازې څو د ډوډۍ کوچنۍ ټوټې پکښې پرتې وې. بریالي یو موټ ترې ډک کړ، ژر یې خولې ته واچو. پاتې 2 موټه یې په جیب کې واچول. نورې کوټې یې هم پرله پسې وکتلې. په بیړه بام ته وخوت. له زینو سره یې نږدې دیوال څخه یې سر هسک کړ. شاوخوا یې وڅارله او برج ته ورغی. ګل مرجان یوه کونج ته غلی ناست و. بریالي په ټوکه ورته وویل: څنګه ناست یې؟ ته به وایې چې میلمه یې. ګل مرجان څه ونه ویل، زیاته یې کړه: د کافر په کور کې یو ټوک مړۍ هم نه پیدا کېږي. ګل مرجان وخندل: زړه دې دی چې وریجې غوښې درته باندې کړې وای. د کور اوسېدونکي نوي وتلي دي، په کور کې هر څه سته خو ډوډۍ نسته. دا لا بله بدبختي. ګل مرجان دا وویل او سر یې په زنګانه کښېښود. بیرته یې سر راپورته کړ. په اسویلي یې وویل: لکه چې بې ځایه مړه سوو. بریالي کښته پورته وکتل. مرګ دی، څه په ځای څه بې ځایه. په هر صورت اوس خو ورسره مخامخ یو. چې مخامخ یو بې غیرتي به نه کوو. کله شنکوفې په ځمکه کښېښود. پسې زیاته یې کړه: حقیقت دا دی چې دلته هیڅوک هم په ځای نه مري. ګل مرجان ورته وکتل. بیرته یې سر کښته واچوه. بریالي یې په سترګو کې د مایوسۍ اندازه ولګوله. د ګل مرجان ښه پېژنده. هغه د لیوه په میکانیزه غونډه کې د ټولې مرستیال و. په ټولو دندو کې حاضر و. بریالي به سختو جبهو ته دی استاوه. بریالي له ځایه ولاړ سو. له کړکۍ څخه یې شاوخوا وڅارله. د کاروان ټانګونه او زیرې پوشان هماغسې سوځېدل او مجاهدینو ډزې پرې کولې. بریالي په ټیټه ملا په برج کې ګرځېده. برج 2 کړکۍ لرلې، خو کړکۍ لا له لومړي سره نوې پکښې ایښول سوې. داسې څرګندېده چې د کور خاوند په برج کې ازوغ او رشقه ایښوده، ځکه د برج په غولي د وچې رشقې میدګي او خځلې لیدل کېدلې. بریالي د ګل مرجان خواته راتېر سو. په مټ یې وټاپوه: ملګريه، مورال بللی راته ښکارې. یاره که رښتیا درته ووایم، اولاد رښتیا د دین دښمن دی. کوچنی زوی مې ډېر یادېږي چې راتلم له غېږې مې نه کښته کېده. بریالي وخندل: دا دی، دوی هم د دین په دښمن پسې ګرځي. د ګل مرجان سترګو ته یې وکتل. زیاته یې کړه: غم مه کوه، داسې مورچل مو پیدا کړی دی چې ضیاءالحق هم راسي. 1 میاشت مو نسي ترې پاڅولی. ګل مرجان پر کښته پورته ورته وکتل. په زړه کې یې غوسه ورته راغله. د ځان سره یې وویل: دا ګوره، دا خپله د خرس غوندې ځواني مین دی، له دنیا نه خبره دی. اوس هم زړې کونجړې په خوب کې ویني. ښې ولید چې ټول تباه سول او دی بیرته له سره لګیا دی. ړنګه سوې کلا آبادوي. شیطان راته وایي چې دی هم. په خپل دې فکر ژر پښیمانه سو. بریالي ته چې له برج څخه د راوتلي تیر په سر یې خپل غوښان لاس ایښی و او د کلا له کنډو څخه یې شاوخوا څارله وکتل. خوا یې ورته بده سوه. په زړه کې یې وویل: جنګ دې ورک سي، دا ښکلی ځوان خو د دې خاورو لایقه نه دی. بیا یې د رود په غاړه د ونو په منځ کې د وژل سوي مجاهد څېره سترګو ته ودرېده چې د دوی په ګولۍ ولګېد. فکر یې وکړ: څه ښکلی ځوان و، د مرګ وړ خو نه و. رښتیا موږ څه کوو، څوک وژنو؟ هی خپل ورور زړه یې و خپل دا فکر له بریالي سره شریک کړي او ورته یې ووایي چې تر څو به سره وژنو، تر څو به د کورونو پر ځای قبرونه جوړوو. راځه ور ووځو، مجاهدینو ته ووایو چې موږ ستاسې زامن او وروڼه یو. دا دی، که موږ وژنئ که مو پرېږدئ. څو ځله یې په زړه کې راوګرځېدل چې د خپل زړه ټولې خبرې هغه ته وکړي، خو بیرته په پښیمانه سو. هسې نه چې بریالی بې غیرته وبولي او که ژوندی پاتې سي سبا پیغور ورنه کړي. څوک څه پوهېږي چې دا خبره خاته وکړي او یا یې زندان ته بوځي. د نورو غوندې یې سترګې او لاسونه ور وتړي او په پیلګون کې یې په مګولې وبلي. وروستۍ خبرې یې ټکان وکړ، خو د بریالي ژوند او کړه وړه یې وروستۍ خبر ردوله. نه بریالی نامرده نه دی، په بل چا مې نه وژني، چې بد یې راسي هم دلته مې وژني، خو بل چا ته دا خبره هم نه کوي. توکل په خدای، ټولې خبرې ورته کوم. دی به نه پوهېږي، په خپله ځوانۍ مغرور دی. زه به د بریالي ناڅاپي غږ یې د سوچونو لړۍ وشلوله. امر صاحب تخنیک به دې نه وي لیدلی چې مړ به وي که ژوندی؟ نه والا،
عامر او پرازیون مې ولیدل، بیچاره لکه چې شهیدان سوي دي. رښتیا وایې؟ پام مې نه دی کړی. د زیرپوش خواته یې مړی پروت و، ممکن هغه به و. زه د خپل ځان په غم کې وم. هغه زما عسکر هم. د الوتکو غږ یې تر غوږ سو، خپله خبره یې پرېښودله، په خوښۍ یې چیغې کړې: هغه دی، ولا تیارې راغلې. پورته یې وکتل، الوتکې له لوړې فضا څو بمونه خوشې کړل. یو بم په رود کې ولګېد. پورته ژرندو سره په دښتو کې هم څو ځایه دوړې او ګرځونه پورته سول. الوتکې د سترګو په رپ کې الونیا سوې. بریالي په خوشحالۍ وویل: اوس نورې هم راځي، انشاءالله. اوس یو څه کېږي، که دا ورغلې زه او ته هم ځانونه یوې خواته باسو. خو په خبرو کې پخوانی قوت نه لیدل کېده. په سختۍ یې خپلې وچې شونډې خوځولې. ګل مرجان ته یې وویل: څنګه وږی خو به نه یې؟ که رښتیا درته ووایم، اصلا وږي بې حاله کړی یم. بریالي جیب ته لاس کړ، د وچې ډوډۍ یو موټی اتامونه یې په لپه کې ور واچول. په مسکا یې وویل: دا دې واخله، تور توتان تر تا قربان. ګل مرجان په بیړه خولې ته واچول. بریالي د ډوډۍ نورې ټوټې هم له جیبه راویستلې، نیم یې خپله وخوړلې او نیم نور یې ګل مرجان ته ورکړلې. دواړه وږي ول. بریالي د ګل مرجان په اوږه لاس کښېښود، ویې ویل: غم مه کوه، اوس به داسې ډوډۍ درته پخه کړم چې په کور کې به دې هم نه وي خوړلې. او له دې سره د تنارې خونې ته په کښته کېدو سو. پټې زینې چې ورته نږدې وې تر اوسه پورې نه وې لیدلې، لاندې کوز سو. د کندو سرپټي یې ایسته کړل. کندو له اوړو ډک و. خوره یې راواخیست، په مالګه پسې یې وګرځېد. پیدا یې نه کړه، ښه ډېره اوړه یې لانده کړل. لږ یې راواخیستل، ویې څکله ممکن نه و. په نورو خونو کې په طبخي پسې وګرځېد، په سترګو نه ورغی. هلک حیران ودرېد، که یې په تناره کې پخوي ټول به چکېده سي، ځکه له یوې خوا خمیره سوي نه ول او له بلې خوا ډوډۍ کله تنارې کې نه وه پخ کړې. چې خپلې لوږې ته یې پام سو، نو د کلا په کونج کې یې پراته بوټي او چاپکې راواخیستل او ترانه ته یې اور ورته کړ. د اور خونه ټوله وپلټله، اورلګیت یې پیدا نه کړ. ګل مرجان ته ورغی، د اورلګیت پوښتنه یې ترې وکړه، هغه هم نه درلود. بیرته بیا په نورو کوټو راسم سو. ټولو کوټې یې وکتلې، اورلګیت یې ونه موند. دالان یې وریاد سو، ټول دالان یې وکوت، ان د دالان بازوان یې هم له نظره تیر کړل، خو اورلګیت یې ونه موند. په ناهیلۍ برج ته پورته سو. ګل مرجان یوې ګوشې ته غلی ناست و، څار یې هم نه کاوه. د بریالي په لیدو له ځایه وپاڅېد. پیدا دې کړ؟ نه، د کافي په کور کې اورلګیت هم نسته. نو اوس به څه کوو؟ نه پوهېږم. ګل مرجان په خوښۍ وویل: بل چل به وکړو. څه به وکړو؟ هغه په کونج کې د بوټو کوټه به د رسام په مرمۍ وولو، چې اور یې واخیست، لږ اور به ترې یوسو او په تناره کې به اور بل کړو. نه، دا د نظامي تاکتیک له نظره غلط کار دی. زه او ته اوس په داسې موقعیت کې نه یو چې چاته خپل ځان وښیو. اوس یې ټول په چور لګیا دي، له ما او تا نه څوک خبر هم نه دي چې لږ تیاره سوه ځانونه یوې خواته باسو. هغسې خو امکان لري چې تیارې بیا راسي او په موږ پسې بیا نوره قوا یا هلیکوپتر راسي، خو چای ناخورده جنګ نه میشه. په دې وږه ګېډه 2 ګامه هم نسو تلای. بریالي د خبرو ته غوږ نیولی و، خو سترګې په لرې کلاو کې ښخې کړې وې. ویې ویل: زه وایم که دا دروازې د مخې جومات ته ولاړ سو، په جومات کې به حتما اورلګیت وي او په منډه به یې اورلګیت راوړو، چې یو ځل په ګېډه ماړه سو بیا به ګورو. دا خو دې ولاکه به دا خبره کړې وي. له ځایه پاڅېد، ویې ویل: خدای دې وکړي چې جومات قلف نه وي. ساده، دا کلی دی، په کلي کې جومات ته څوک قلف نه اچوي. ژر ولاړ سه، بیرته په منډه راسه، که نه و بیا هماغسې ستا چل کوو. ګل مرجان دروازه خلاصه کړه، شاوخوا یې وڅارله او بیا په بیړه روان سو. بریالی د برج د کړکۍ تر څنګ کښېناست، شاوخوا یې وکتله، چوپه چوپتیا وه. د سړک شاوخوا ته څو ځایه لوګي معلومېدل، خو دا معلومه نه وه چې د سوځېدلو وسایلو دي که په ونو او کورونو کې دي. بریالي سوړې سولې له خولې ویست. ای خدایه، دا څه حال دی؟ دا ښایسته سیمه وګوره، او دا لوګي، دا مړي، دا. خپله مور یې وریاده سوه چې د خدای پامانۍ په وخت کې یې په مخ ښکل کړی و او بیا یې اوبه پسې شیندلې وې، او لکه د خپل زوی د جدایي طاقت یې چې نه درلود، ځای پر ځای کښېنستې وه. خپل اولاد یې وریاد سو. وړوکي زوی یې د راتګ په وخت کې ورته ویلي و: ماته موټر راوړه، ماته موټرک چې هیر دې نسي. په سترګو کې یې اوښکې راغلې، ژر یې پاکې کړې. د ګل مرجان خبرې وریادې سوې: یاره، که رښتیا درته ووایم، اولاد رښتیا د دین دښمن دی. زوی مې ډېر یادېږي چې راتلم له غېږې مې نه کښته کېدی. هغه ساعت ده هم غوښتل ورته ووایي چې څومره خپل مور او اولادونه یادېږي.
ژړا ورغلی به، مخ یې بلې خوا ته اړولی و. د دې لپاره چې ګل مرجان زړه وانه چوي ورته ویلي و غب مه کوه، داسې مورچل مو پیدا کړی دی چې ضیاءالحق هم راسي، یوه میاشت خو مو نسي ترې پاڅولی. په زړه کې وویل چې دا ځل به ګل مرجان ته د زړه غوټه پرانیځي، ورته وایي به چې دته هم دا حالت د زغملو وړ نه دی، د ده له بدنه هم وینې ځي، شیدې نه ځي، دی هم اولادونه لري، کور لري، ژوند لري، له دې ټولو سره مینه لري، خو له وطن سره هم هومره مینه لري. دا حالت دی هم نه غواړي چې د خپل ورور وینې توی کړي. دوه ورونه یې له ده څخه لري په خپل کلي کې ول، هغوی هم مجاهدین ول، د ده اصلي ځای بل ولایت و، خو څوک خبر دی که یې ورونه دلته راغلي وي او اوس له ده سره په جنګ کې وي، څوک خبر چې دوی خپله وژلي وي. دا څوک د سوچونو لړۍ د کلشینکوف ضربۍ ډزو وشلوله. په منډه ځه د اوبو بلا در وګرځه، اوبه هم لاس شي. انور هغه اسیر چې په رود کې یې په لپو لپو ژر اوبه څښلې، په بولو کې یې د ټوپک په کنداغ وباهه. دا نورو ته یې مخ ور واړوه. دا مو څه دا بازوی دی چې خلاص لاسونه راځي؟ دور محمد ورته وویل. ډېر تږی و، خوا مې ورته بده سوه، پرېښی به دې وای چې له تندې مردار وای. دور محمد څه ونه ویل. یو بل چې خوله یې له سنځلو ډکه وه، له شا یې غږ وکړ که دې ډېره خوا ورته شنه وي چې اوس یې مردار کړم. کلشینکوف یې له اوږې راکښته کړ، پسې زیاته یې کړه. دا خو دومره سخت کار نه دی، ثواب هم لري. له دې سره کلشینکوف د هغه په خوا ونیو، قید یې وواهه. یو بل ته چې د بندي تر شا روان وویل مامدینه ته لږ لرې ځه، نن مې اعصاب خراب دي، هسې نه چې تا وولم. ماشې ته یې لا ګوتې نه وې نږدې کړې چې ملک له لرې ورباندې غږ کړ اکبره څه کوې څه کوې؟ لیونی سوی خو به نه یې. اکبر بد ورته وکتل. د تا یې څه؟ د چا په امر یې وژنې؟ په خپل امر، دا حق ته نه لرې. اکبر د کلشینکوف قید په ضربه ودروه، ویې ویل اوس به معلومه سي. او له دې سره یې کلشینکوف د بندي په لور برابر کړ. دور محمد منځګړیتوب وکړ. خدای مو خوار کا، په دومره وړه خبره نږدې دی چې جنګ وکړئ. اکبر چې له ډېره قهره د خولې له کنجونو ځګونه راوتلي ول، ویې ویل تر اوسه که مې واژه یا مې نه واژه، اوس یې ولاکه پرېږدم چې اووه ساوې هم ولري. شیر چې تر اوسه غلی ولاړ و هم منځګړیتوب وکړ، ویې ویل ځه ورکې که، اوس یې پرېږده، یو وار یې مرکز ته ورسوه، بیا بل څوک نه وژنې، ته به یې وژنې. اکبر وویل نه یې پرېږدم. دور محمد په نصیحت وویل وایم بیا یې وروسته مړه کړه، اوس یې پرېږده. د بندي خوا ته اشاره وکړه. هسې هم مړ دی، رنګ یې نه ګورې؟ بندي ژړ زبېښلی ولاړ و، هېڅ یې هم ونه ویل، نه یې زارۍ کولې، نه یې هم د تېښتې هڅه. دا نورو حسیرانو ته چې په سینې کې د یو پاڼ لاندې ولاړ و په حسرت کتل. در محمد د اکبر خوا ته رانږدې سو، ویې ویل ځان پوه که، قومندان هاشم ویلي دي چې داسې خلک مه وژنئ، ماته یې راوړئ. اکبر په کنایه کې وویل ښه اوس د خبرې په بیخ پوه سوم. په روانېدو کې وویل خیر دنیا لا ختمه نه ده، سره ګورو به. بندي نورو هم د ملک شاته پټ سو. یو بل بندي ته یې غږ کړ راځه له هغو نورو سپو سره دې ودرېږه. بندي ملک ته وویل ډېر وږی یم، لږ ډوډۍ موډۍ به نه وي؟ ملک بد ورته وکتل، په دې معنا چې دا خاورې وخوره، ډوډۍ هم لا غواړې چې یو وار دې هاشم ته ورولم، بیا به سره ګورو. یو بل مجاهد نظرالدین چې تر اوسه پورې غلی ولاړ و د بندي خوا ته راغی، په اوږه یې لاس ور وباهه. عسکري پلیټونو ته یې چې په قلم یې رسم کړي وو وکتل، په ملنډۍ وویل دا دې څه پې رسم کړي دي؟ پلیټونه دي صاحب. دا بیا تی او دا بل ټکی څه معنا؟ د عسکري رتبه ده. په غوسه یې ورته وویل نوم دې څه دی؟ خاورې ګل مرجان. اوس خاورې سوې، تر اوسه چې په ټانک کې سپور وې، خاورو ته خو دې کتل هم نه، اوس بیا خاورې څه وایې ها؟ ګل مرجان څه ونه ویل، پسې زیاته یې کړه خاورو ته دې ډېر زړه کېږي، الله تعالی ژر به دې ورلېږم، پوه سوې که نه؟ ګل مرجان تر شونډو لاندې وویل څه چې خدای کوي هسې به. ملک د نورو خبرو مجال ورنه کړ، د کلشینکوف په څوکه یې پورې وواهه او له نورو بندیانو سره یې چې لاسونه یې شاته تړلي ول یو ځای د مرکز په لور روان کړل. اسیرانو هر یوه کوشش کاوه چې له یو بل سره خبرې وکړي، خو چې چا به څه وویل د کلشینکوف کنداغ به یې خبره په خوله کې وروچه کړه. جګړن ګل مرجان چې د نورو تر شا روان و، ورو ورو یې ځان د اسیرانو منځ ته ور ورساوه، سر یې کښته اچولی و. ورو یې وویل بایزید خانه شفیق دې ونه لید؟ شفیق د خور یوازینی زوی و چې لومړی د ده په ټولۍ کې عسکر و او بیا وروسته یې افسرۍ رتبه ورکړې وه. دا یې لومړی ځل و چې په یو پوځي قطار کې له ده سره ملګری و.
بایزید خان لکه چې د خبره باندې ورده هیڅ یې ونه ویل. د بیا پوښتنه وکړه. هغه یوازې د نه ځواب ورکړ. ګلبرجان فکر وکړ. زه خو ولاړم، خدای دې وکړي چې شفیق روغ خلاص سوی وي. که هغه هم وژل سوی وي نو بیا. ګلبرجان د اسیرانو په قطار کې ځان بل څنګ ته ورساوه. له یو بل نه پوښتنه وکړه. امیر صاحب شفیق دې ونه لیدی؟ شفیق څوک دی؟ د وسلوال قهرجن غږ د ځواب مجال ورنه کړ. خبرې مه کوه رزیله، لکه چې ځان باندې سمه وې. د مازدیګر سیوری راړنګ و چې دوی یوې برجورې کلا ته ورسېدل. ټول اسیران یې په یوه تیاره کوټه کې چې یو وخت د وښو کوټه وه واچول. دوه کسه په دروازه کې ودرېدل چې اسیران په خپل منځ کې خبرې ونه کړي. په بمباري کې د مرکز پخوانۍ کلا بمباري سوې وه. د کلا یو برج وران و او نورې کوټې هم یا ورانې وې یا یې کړکۍ ماتې وې. 3 کسه مجاهدین چې د مرکز د ساتلو لپاره پاتې ول د بمباري په وخت کې له کلا وتلي ول او د کلا خواته په زړو دوکانونو کې اوسېدل. ملوک اسیران په نورو وسپارل او په خپله له ملګرو سره خپل مرکز ته ولاړ. دا مرکز هم په یوه کوچنۍ کلا کې و. په دې کلا کې هغه وسلې او مهمات ساتل کېدل چې له پاکستانه په کچړو راوړل کېدل او بیا د دوی د تنظیم نورو ګروپونو او مرکزونو ته ویشل کېدل. دا کلا د ګڼو ونو په منځ کې وه. له یوې نیمې میاشتې راهیسې ملوک او 6 کسه نور د وسلو د ساتلو لپاره دې کلا ته راوستل سوي ول. ملوک او دولت خان به شپه ورځ دلته وو. د دولت خان پلار لا په اول کال حکومت وړی و. د بل ورور هم درلود چې اوس پنجاب ته د مزدورۍ لپاره تللی و. دوی لا واړه وو چې مور یې د ملاریا په ناروغۍ مړه سوې وه او دوی پلار ته پاتې سوي ول. پلار به یې د کور کار هم کاوه او چې کله به د باندې په کوم کار پسې ته نو دواړه زامن به یې هم په شا ګرځول. د شپې به یې چې اوبه لګولې دواړه زامن به یې د پولې پر سر پر بړستن ویده کړل. خو یوه ورځ یو جیپ موټر راغی. د دوی پلار او 3 نور کلیوال یې پکښې واچول. بیا رانغلل. دولت خان او دوست محمد تره ته پاته سول. هغه رالوی کړل. دوست محمد پاکستان ته ولاړ او دولت خان په کلي کې پاته سو. دوست محمد خان به کلي ته رانغی خو په پسرلي به له پاکستانه مسافر راتلل. نو خپل ورور دولت خان ته به یې جامې واسکټ او څپلۍ او کله کله پیسې رالېږلې. د مینې او جګړې ناول 2مه برخه دلې پای ته رسېږي. تر بیا د خدای په امان. د سپوږمۍ تر کلي